تاسو ته د دې والا کور هم زه ښایم چې د دې والا کور څنګه دی. زما په خیال څه دې کې خو د انساني ژوند ډېر زیات مشکلات دي ځکه چې دومره کور کې ژوند تېرول ډېر زیات ګران شي. بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا مونږ ته دې لوګی کړه له ځواني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا یا هرا سخت نرمه دې زغملی وان تا په خوشحالۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو باورجان ما امید لرم چې روغ او جوړ او خوشحاله وئ او د ژوند په ښو ساعتونو کې وئ. حاجي صاحب سره راغلی یم، تاسو د دې والا کور حال هم کتی شئ. انشاءالله دا کور والا ټوله ویډیوانې به هم کوو، د حاجي صاحب نه پوښتنه هم کوو. دا زه ګورم چې په چلو ګرځي غریب نو ډېر زیات تکلیف کې دی، موږ د دې مدد وکړو، جوماتونو کې هم زیات ګرځي. نو راځئ چې د دې حالاتو پوښتنه وکړو چې دی په کوم مشکل کې مبتلا دی چې دوی داسې ګرځي را ګرځي او په دومره چې زیات عمر کې نو زه هم چې ګرځېدل هم ډېره ګرانه شي. حاجي صاحب تاسو څنګه یې ښایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. دې کاله شو بیمار یم، مزدوري کولی نه شم، زړه بیماری مې ده، شیریار درته مې ویلي دي هغه مې ما غم ونه کړو او پاسه سپېده زوی ته مې هغه هم راته غم ونه کړو. مزدوري کولی نه شم، درې مې لوڼې دي، یوه راته کونډه ناسته ده. آرام شي په اعصابو پریشاني بابا خدای نه علاوه هېڅ اسرار نه لرم، نه مې د خراج پیسې چاره کړي دي د سرکاري کور نه او نه راته سرکاري کور نه وړه میلاو شوي دي او چې میلاو شي هغه خپله وخوري دا خلک. بس الله مالک ته د خدای رضا ده، الله پیدا کړی یم، الله به راکوي. که چا وسه کېږي راسره امداد وکړي خدای به سره امداد کوي. نور مې ډېر ښه پېژني خلک چې زه ځای کې زه ناست یم یا مزدوري خو کوی نه شم، کله یو جومات ته لاړ شم لمونځ وکړم، سل دوه میلاو شي، کله بل جومات ته لاړ شم سل دوه میلاو شي، بچو ته رزق پیدا کوم. الله مو د هر مصیبت نه ونسه، الله مې هر مصیبت نه وساته. دغه ده. حاجي صاحب تاسو له بچي مچي نشته دي نران بچي؟ ما 10 بچي 10 زمان مې مړه دي، ټولو له پته ده، درې مې ښځې مړې دي. زندګي بابا مونږ ته دې او یوه مې په پیسو نه ده کړې، مخکې خدای را کړي دي. بلې ما به خپله مزدوري کوله، ډېرو خلکو را معلوم یم چې ما به بلچا واله چا به 100 روپۍ ګټلې، ما به 1500 ګټلې، بلې ما کار کولو. بس د هغه رضا ده چې په کومې موسطي شکر الحمدلله چې هغه رضا وي، زه پرې رضا یم. که چا راسره امداد وکړو خدای یې سره وکړه او که چا ونه کړو خدای یې سره وکړه پوه شئ. بس دغه ده ملګرو تاسو دا خبرې د حاجي صاحب روا هم ردي د شهریار حجره هم دلته نږدې ده. نو د حاجي صاحب د کور چې کوم دی شهریار حجرې نه تقریبا 2 منټه فاصلې کې دي. دوی تاسو ته په خپله باندې هم ویل چې شهریار ته ما ویلي چې زه بیمار یم علاج دپاره، نو هغوی زموږ هېڅ مرسته ونه کړه. خاورې دې کړه خپله زندګي بابا. د حاجي صاحب حال تاسو په خپله باندې ګورئ. حاجي صاحب تاسو د خلکو ته څه ویل غواړئ؟ زه دا ویل غواړم چې الله ده ټولو مسلمانانو ته هدایت ورکړي، الله یې په منځونو ولګوي، الله دې بد ورځې نه وساتي، الله دې هغه مردارې کندې نه وساتي، الله دې هر مصیبت نه وساتي. ما غوندې د خدای څوک هم بیمار نه کړي او ما غوندې د خدای څوک هم بې کسه نه کړي. 3 کاله شو رزق ورکوون والا خدای ده. جمعه ته لاړ شم دارونه ما ته 10 روپۍ راکړي، نو 1.5 200 روپۍ جوړې شي بچو ته راوړم. هغه تاسو د ټیکلې ولا څه ترتیب کوو؟ دا خو ټیکاله ده
پورې مخامخ تنور ده چې ری خوي کله راکړي کله یې پیسې راکړه خاورې دې کړه خپله زندګي بابا مونږ ته دې لوګی کړه بس سلام علیکم چې کومې باندې خدای رضا ده زه پرې رضا یم هغه په رضا به چلېږو هغه به مو باندې دا حاجي صاحب مخ ته خو روژه هم روانه دي که نه خلک خو زکاتونو ټایم هم دی خلک په زکاتونو هم ورکوي ورکوي مخ مو مرازو ورکوي زکاتونه ورکوي خلک او بس چا راکړن خدای سره خو که قران نه کړن خدای سره کړه ویلې بس الله دا هغه وکړي چې پکې خیر وي که چا زکات راکړو خدای دا سره ښه وکړي او قران نه کړم خدای دا سره ښه وکړي الله دا هر مصیبت نه دا مسلمانان وساتي په کومې دنیا کې مسلمانان پراته دي کومې بادشاهي کې مسلمانان پراته دي الله دې ظلم زور نه وساتي الله دې هر مصیبت نه وساتي اندا دوا به کوو مسلمان یم شکر الحمدلله مسلمان کور کې پیدا شوم نه مې چاته بد کتلی او نه ګورم ښه مې پېژنو ډېر ښه مې پېژنو د ممازون نه سرخیلو پورې سپینې وړې پورې خلک مې پېژني چې ما به بېلچا واره نن چې دا په لارې باندې تللی نه شم پرون پرېوتم دا خوا مې خوږ ده پرېوتم دا اوس بیا هم دا روان یم مازدیګر منځه ته نوي کلي ته بس چې څه مې نصیبه وي مونځ مې وکړم رابړم خاورې دې کړه خپله زندګي بابا یا هره سخته نرمه دې زغملی وای تا په خوشحالۍ په ځان منا د حاجي صاحب خبرې تاسو په خپله باندې واورېدې څومره درد نه ډکې دي څومره چې کوم دی درسوخته خبرې کوي او تاسو ته د دې والا کور هم زه ښایم چې د دې والا کور څنګه دی زما په خیال څه دی کې خو د انساني ژوند ډېر زیات مشکلات دي ځکه چې دومره کور کې ژوند تېرول ډېر زیات ګران شي زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا مونږ ته دې لوګی کړله ځواني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي نو حاجي صاحب خبرې تاسو په خپله باندې واورېدې حاجي صاحب تاسو والا نمبر څه دی چې خلک تاسو سره مدد کوي نو تاسو ته ټلیفون باندې رابطه وکړي نمبر خو ما سره لیکلی نشته او ده موبایل نه او کې موبایل کې ووایه ضرور د حاجي صاحب نمبر دی 0342 80 57 906 دا نمبر یو ځل بیا هم واورئ 0342 80 57 906 چې څوک هم حاجي صاحب سره مرسته کول غواړي نو ضرور د دې مرسته وکړئ د دې حالات تاسو په خپله باندې واورېدل راځئ چې د دې د کور حال تاسو ته وښایم پریشانی بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا مونږ ته دې لوګی کړه له ځواني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا